په هغه مسایلو کې چې کوم مسایل یا کومې پوښتنې یا کوم تپوسونه ډیر کیږي د اهل علمونه او زمانه خو وخت په وخت دا تپوسونه کیږي هغې کې یو مسله هغه کور کې د مونځ کولو بعض احکام او مسایل زنانه خو کورونو کې مونځ کوي او د هغوی لپاره غوره مونځ کور کې دا مسلې به راځي خو نارینه هم کله نه کله د عذر د لاسه کور کې مونځ کوي ما عذر ټکی ووی د عذر د لاسه نو بیا ډېر تپوسونه راځي که داسې او که داسې او که زه یوازې یم او که ما سره بل ملګری او اذان شوی دی اقامت لا نه دی شوی او اقامت شوی دی او وهوت او ډېرې مسلې راځي نو دا به داسې چل کړو نو ما سوچ کو چې راشه په یو څو درسونو او نشستونو کې به بعض هغه مسایل را جمع کړو چې هغه دې سره تعلق ساتي په نیت د عبادت او د الله د راضي کولو دا زموږ د ټولو لوی هدف دی الله دې زموږ نه راضي شي او دویم دا چې زموږ د وروڼه او خویندې په دغه مسلو پوه شي چې هغه دې سره تعلق ساتي خو د دې نه مخکې چې موږ دا مسایل شروع کړو چې هغه کور کې د مونځ کولو سره تعلق لري دا خبره یاده کوي او ښه ورته غوږ کولاو کوي مؤذن چې کله اذان کوي او بانګ وی نو هغه دا اعلان د الله له طرف نه کوي حي علی الصلاة حي علی الفلاح راشي د کامیابۍ طرف ته راشي د مانځه طرف ته که نور یو دلیل هم زه ذکر نه کړم که نه نو دا اعلان دلالت کوي په دې باندې چې نارینه به جومات ته راځي نور مسایل به موږ پرېږدو غاړې ته نور دلایل قرآن او حدیث د هغې که به زه یو څو بیان کړم خو که نور یو دلیل هم نه سوال دا دی دا مؤذن اعلان چاته کوي زنانه خو زه کورونو کې مونځ کوي د هغوی لپاره غوره مونځ کور کې نو دی چاته وایي حي علی الصلاة چاته دی لګیا دی دی چاته وایي حي علی الفلاح خو چاته خو وایي که نه او هغه نارینه دي په نارینهو باندې د جمع سره په جومات کې مونځ کول دا فرض دي دا مسله یاده کوي او په کور کې مونځ کول بې عذره د ګناه کبیره ده وړه ګناه نه ده ګناه کبیره ده دا یو حدیث ته بیانوم ډېر د یرې حدیث دی د هغه چا دپاره چې د الله نه یریږي په صحیح مسلم کې دا حدیث دی په نورو کتابونو کې هم شتي او په هغې کې دا دی رسول صلی الله علیه وسلم وایي ولقد هممت ان آمر بالصلاة زما کله زړه وشي چې زه امر وکړم چې د دې مونځ اقامت دې وشي فتقام اقامت دې وشي ثم آمر رجلا فیصلي بالناس بیا بل کس ته ووایم چې زما په ځای باندې خلکو له امامتي ورکړي ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب او بیا ځان سره څه کسان بوزم چې د هغوی سره ګیډي د لرګو الى قوم لا یشهدون الصلاة په هغه خلکو پسې کورونو ته لاړ شم په هغه نارینهو پسې چې په کورونو کې ناستې او مانځله نه راسي فاحرق علیهم بیوتهم بالنار او زړه مې غواړي چې د دوی دې کورونو ته اور واچوم او دوی وسېزم یو حدیث کې راځي که چېرته ماشومانان او زنانه پکې نه وي یا معذوره خلک پکې نه وي اوس هغه رحمدله انسان ته سوچ کوئ هغه رحمدله انسان چې الله رب العزت د هغه د شفقت او مهرباني خبره په قرآن کې کړې ده
هغه چې دومره سخته خبره کوي نو دا به یو د داسې مسلې په باره کې کوي چې هغه به مستحب یا به سنتي یعنی جمع کې لمونځ کول مستحب شو هسې به ووایو زه آیا په مستحب کې دومره سختي کیدی شي چې کور ولسیږي آیا په سنت پرېښودو کې دومره سختي کیدی شي دلالت کوي صرف دا یو حدیث په دې باندې چې د جمع سره لمونځ کول نارینه دپاره فرض دي او پرېښودی ګناه کبیره ده دا دې حدیث نه معلومه شو ولې موږ دا مسله ذکر کړې وه که تاسو ته یاد دی هر هغه خبره هغه ګناه چې په هغې باندې د شریعت د طرف نه دمکي میلاو شوي د عذاب د لعنت د الله د غضب دا قسمه دمکیانې چې پرې راغلي که نه نو دا ګناه بیا وړه ګناه نه دا غټه ګناه ده دلته دمکي ده دمکي د سیزلو ده یره یې ورکړې چې کورونه پرې وسېځم نو دا وړه ګناه نه ده بې عذره په کور کې لمونځ کول نارینهو دپاره ګناه کبیره ده بل حدیث واوره دا هم صحیح حدیث دی او په دې کې رسول صلی الله علیه وسلم و امام ابن ماجه دا حدیث راوړی دی وی من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر اوازی روایت دی څوک چې اذان واوري او دې منزل را نشي نو د ده لمونځ نه کیږي الا دا چې عذري نو دلته به یو مسله ته بل هم بیان کوم چې آیا کور کې لمونځ کیږي او که نه چې غیر معذوری نو تحقیقي قول دا دی چې لمونځ کیږي سره د ګناه نو دلته دې څه مطلب شو د حدیث چې لمونځ یې نشتي ګوره کله شریعت داسې الفاظ وایي معنی دا چې کامل لمونځ یې نشتي هغه لمونځ یې نه کیږي کوم چې پوره ثواب والا دی هغه لمونځ یې ونه شو کوم چې اوچت مؤمنان کوي لکه اوس ګوره حدیث کې راځي رسول صلی وسلم وایي چې تاسو کې یو سړی د هغه وخته پورې مؤمن نشي جوړېدی چې څو پورې د بل ورور دپاره هغه څه خوښ نه کړي کوم چې ځان دپاره خوښ یو سړی چې علم ورسره نشتی هغه به دا مسله لازم بیانوي چې یاره کوم سړی چې د بل دپاره کمزوری څه خوښوي او دا د ډېرو خلکو حال دی خصوصا د پښتنو د احترام سره وی بیا خو دا سړی د سره مسلمان نه دی ځکه چې رسول صلی الله چې دی مؤمن نشي جوړېدی دلته مطلب دا دی چې دی کامل مؤمن نشي جوړېدی مؤمن دی مسلمان دی خو پوره مسلمان نه دی پوره مؤمن نه دی اوس رسول صلی الله علیه وسلم دا وایي تاسو کې د هغه وخته پورې یو سړی مؤمن نشي جوړېدی تر څو چې د ما سره محبت نه کړی یا بالفرض اسې داسې یو مسله ته بیان کوم زه تا ته وایم چې د هغه وخته پورې یو سړی مؤمن نشي جوړېدی چې څو پورې قرآن منلی نه وي نو دلته به ته دا نه وې چې یاره پوره مؤمن نه چې قرآن دې ونه منو ته مسلمان نه نو موږ به دا فرق موږ کله کولی شو چې کله تا سره علم وي دا د عوامو کار نه دی او عالم هم داسې کدو کریله نه چې ښه پوهه راسخي په علم کې او هغه ته قرآن او حدیث یادي نو هغه دا هر څه مخې ته کېږي نو بیا نتیجه راوباسي چې دلته څه مطلب دی چې مؤمن نشي جوړېدی آیا کامل مؤمن که نه اصل د ایمان ورسره نشتی بلکل مؤمن نه دی دغه شان د حدیثونو کې د مانځه مسله راځي لکه ګوره هغه حدیث به تاسو ډېر اورېدلی چې د جمعې په ورځ د خطبې په دوران کې به ملګري ته نه وی چې غلی شه او رسول صلی الله علیه وسلم ومن مس الحصى فقد لغا او چا چې پکې کاڼي له اسې لاس وروړو نو د لغو پالتو کاري وکړو او چا چې لغو کار وکړو فلا جمعة له نو د ده جمعه نه کېږي جمعه یې نشتي اوس یې کورنی مفتي یا د اردو د پښتو یو څو رسالې کتلي ابه لازم دا وایي خلکو ته چې د ده د جمعې لمونځ نه کېږي ختم قیسه
چې کله موږ نورې مسلې مخې ته کیږو د قرآن او حدیث نو د هغې نه دا مسله راوځي چې ده ته د جمعې پوره ثواب نه میلاویږي مونځ وشو غاړه ازادي شوه خو هغه بل مؤمن ته چې ده په خوا کې ولاړ او دا کارونه نه دي کړي هغه ته چې کوم پوره ثواب میلاو شو هغه ده ته میلاو نه شو نو دا وړه خبره دا غټه خبره داسې دا مې ته یو فایده ذکر کړه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې الا من عذر سوای د دې نه چې د معذوره یي عبدالله بن مسعود رضی الله عنه مشهور قول دی زی په زی علماو بیان کړی دی امام مسلم راوړی دی او ډېر ناشنا نصیحت هغه په دې کې کړی دی هغه وایي عبدالله بن مسعود رضی الله عنه من سره ان يلقى الله غدا مسلما د چا چې دا خوښي چې سبا له د الله سره داسې ملاقات وکړي چې دی پوره مسلمان وي دا زموږ د ټولو خوښه ده چې موږ قیامت کې راپاسو او موږ پوره د الله تابعدار وو فليحافظ على هؤلاء الصلوات نو هغه دې د دې منځونو حفاظت وکړي یو سړی به چې زه حفاظت کوم خو کور کې کوم نو جواب مخکې نصیحت دا دی حیث ینادا بهن د دې منځونو حفاظت وکړي ودې کې دا منځونه په هغه ځایونو کې کوم ځای کې چې د دې منځونو دپاره اعلانونه کېږي اعلان مطلب اذان کېږي هلته د دې حفاظت وکړي فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى الله وی ستاسو پیغمبر ته د هدایت لارې ښوولي دي وإنهن من سنن الهدى او جمع سره منځ کول د هدایت په لارو کې او لار ته بیا هغه څه وایي ولقد رأیتنا او که زموږ وخت یې لیدلی وی زموږ وخت نه کوم وخت یادې نه ځواني نه نه موږ که د صحابو دور ووایو که نه نو صحابو په دور کې هغه زمانه به راځي چې رسول وسلم پکې نه و که موږ داسې وایو چې هغه زمانه چې موږ د رسول وسلم سره وو زموږ هغه وخت تاسو لیدلی وی یا هغه اولنی وخت هم لیدلی وی وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق جماعت ته به صرف یو قسم سړی نه راتو چې هغه به مشهور منافق و په بلې روایت کې راغلی دي چې او دویم بیمار نو بیا څه وایي وایي هغه بیمار به جومات ته نه راتو دې ته غوږ کښېږدی چې دوو کسانو به نشو راوستی یعنی چې دوو کسانو باندې به یې لاس اچولی او راتلی به شو دی به راتو خو چې د دې هم نه نو هغه به نه راتو نو چې کله به موږ سر وچورله او معنه د خبرې دا شوه او جومات کې څوک نشتي نو دوو کې یوه ده یا خو داسې بیمار دی چې دوه کسان هم نشي راوستی یا منافق دی منافقت خلکو ته ښکاره دی او افسوس زموږ جوماتونو ته وګوره زموږ جوماتونه جاړي ورب الکعبه جاړي زموږ جوماتونه غواړي نارینه چغې وایي چې هغه نارینه چی شو سړي چی شو هغه سړي چې هغوی منځونه هم ضایع کړي دي هغوی په شهواتو پسې هغوی په خواهشاتو پسې منډې وایي د هغې دپاره هر څه دړې وړې کړي دي زموږ جوماتونه شکایت زموږ مصاحف وګوره زموږ قرآنونه وګوره په هغې باندې انچه دوړه پرته وي موږ نه رالو زه ګینې که اوس مې یو کس پاس و که نو دې جومات پرې برد دی المارو کې قرآنونه پراته دي ته دا راواله څنګه دي په دې لویه زمانه تېره شوې ده چا نه دي راګستي بیا دغه کس ته ووایه ورته نه خپل موبایل وښایه
او په دې موبایل کې په سیټینګ کې پته لګي چې دی د ورځې څو پیرې دا استعمالي زه له پوره دا ریکارډ راوباسم چې دی څومره استعمالي په دې کې راشي ته زما نه معلومات کې او ژوند بې برکته دی دا شی برکت لار ته پرېښودی ته قرآن نه رالي ته د جمعې سره مونځ نه کوې او که مونځو کې د منظرې دغه حال چې یو ټونګې ووایو په هغې کې دې د دنیا سوچ ته کوم ځای نه ته غواړې چې برکت راشي کوم ځای نه ته غواړې چې الله تا نه راضي شي عبدالله ابن مسعود وایي که څوک دا غواړي چې قیامت په ورځ الله ته مسلمان مخامخ شي او دا به هله وشي چې کله الله تا نه راضي او الله تا نه کله راضي کېږي چې کله ته هغه چې کوم شریعت د پیغمبر په ژبه موږ ته ښوولی دی قرآن کې یې ښوولی په هغې باندې عمل وکړي د جمعې سره مونځ د سورت یاسین کې یو آیت دی سورت یاسین خو اکثر زموږ د خلکو ته یاد وي زباني الله وایي ونکتب ما قدموا وآثارهم او موږ لیکو هر څه چې د خلکو مخکې لیږلي دي او څه یې شاته پاتې کړي دي د دې خو مشهور تفسیر هم دقه دی ما قدمو چې څه قیامت ته لیږلي دي وآثارهم څه یې شاته پرېښودي ځکه ته شاته هم یو عمل پرېږدي نیکعمله بچي تا ورله تربیت ورکړی ته شاته پرېښودو یو ښه کار دې کړی دی چې هغه صدقه جاریه ده دم تا پسې در روان ته شاته پرېښود یا بد کار دې کړی دی د بد کار دروازې دې کول او کړې ده دا په تا پسې در روان دی خو دې کې یو تفسیر دی ډېر ناشنا ونکتب ما قدمو او لیکو موږ د دوی هغه اعمال چې دوی یې لیږي مخکې دا خو واضح لیږي قیامت وآثارهم وایي معنی دا دی چې آثار خطاهم بأرجلهم آثارونه مطلب دی آیت کې دا دی د دوی د قدمونو هغه آثار چې دوی جومات ته اغوستي دي الله وایي موږ دغه هم لیکو ستا یو قدم حسابېږي دا ستا د الله سره تجارت دی او د رب العالمین سره تجارت دا نه دی چې څنګه چې زموږ د دنیا نه تجارتونه د یو قدم د له اجر درکوي د یو قدم د ګینټې خبره نه ده د مونځ خبره نه ده د لسو منټو د یو منټ یو قدم دا لیکلی کېږي ته د ورځې څو قدم علي په هفته کې تا څو قدمه واخیستو په میاشت کې دې او بیا حساب کوه او کال کې او ستا عمر 80 کاله شو او 80 کاله شو د ځوانۍ د وخت نه ته لیکې ته سوچ وکړه چې څومره لوی اجر ته وګټو څومره لوی اجر ته وګټو